حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر صابر انسان او زمونږ امام دی او ډېر لوی شخصیت او ډېر لوی بزرګ او د زمانې ولی او مالدار شخصیت. په خپله زمانه کې د قرآن او د سنت نه 12.5 لکه مسلې رایستې دي. 12.5 لکه مسلې دا عقل لري چې دا څونه شی دی. صابر و ډېر زیات. یو سړی وله راغی د نکاح تقریر یې وکړ. د نکاح تقریر مولیان کوي. یو سړی وله راغی دی کور ته دننه کېده. وی مولوي صاحب لږ ودرېږه. ودرېد ورته. وی ما اورېدلي چې ستا پلار مړ شوی دی او مور دې کونډه ده. وی یو. او دا مې ما اورېدلي چې د مور د عدت هم پوره شوی دی. وی یو. یاره وی اورېدلي مې دی چې دا مور د ډېره ښکلې ده ښایسته ده نو ما ته یې را په نکاح کړه. اوس یو دومره لوی بزرګ او عالم ته دا خبره څونه سپکه ده که نه ده؟ څومره سپکه خبره ده چې ما ته مور بوډۍ ښه ده د امام ابو حنیفه ده او 81 کالو دی نو مور به یې د څونه عمر سلونه به اورېدلي. او بیا دا چې مور دې ښکلې ده او ما ته یې را په نکاح کړه. ما غوندې بل سړی وي چې دا مازدیګر مې پې والې وي چې ښه ما مور پورې ټوکې کوې ته به د خپل مور چاته په نکاح کې ستا مور کونډه نه په نکاح به کې. اوهو امام صاحب څه وایي الحمدلله چې زما د مور رشته راله. اوهو لکه ډېرې جینکۍ په کور زړې شو رشتې نشته. الحمدلله خو دړمن شو سخت دړمن شو خو بیا څه وایي الحمدلله زما د مور رشته راله. خو بچې خفه کېږه ما دا خو چونکې د ما مسله نه ده د ما د مور مسله ده نو زه به هغې سره صلاح وکړم. که هغه تا سره نکاح ته تیارېږي ډېره ښه ده زه پرې د خدای حمد بیم او که نه تیارېږي نو د ما مسله نه ده افو د هغې مسله ده. وایي زه ښه دلته ولاړ یم شابه تپوس ترې وکړه. خو چې امام صاحب قدم واغېست په هغه دړ راغې لاندې پرېوت او مقه ځای ته سوته. من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب. د خدای د ولی بدل الله علی ته به یې خفه کې بدل به الله اخلي. ولی رسول الله مبارک فرمایي من عاد لي ولیا فقد آذنته. زما دوستان مه خفه کوئ. زما دوست یې څوک خفه کوي ما له خفګان راځي که نه راځي؟ ستا دوست یې څوک خفه کوي تا له خفګان راځي که نه راځي؟ نو د خدای دوست یې څوک خفه کوي الله له خفګان راځي که نه راځي؟ نو امام صاحب ته چې ووې وی دا سړی ولې مړ شو؟ وی الله په ما خفه شو نو مړ یې که که زما خو په هغه حال کې مې امام ابو حنیفه د خدای حمد ادا حمد د خدای صفت شکر. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام راوست او د بیت الله په خوا کې پرېښود تر د مور نه او دې ته لاړ شام ته او په دشت و بیابان کې خپله بیبي حضرت هاجره او خپل ماشوم د تیرودو بچې حضرت اسماعیل پرېښود او لږې غوندې اوبې ورته پرېښودې په مشکیزه کې او لږ غوندې ستوان او څه خوراک مراک یې ورته کېښوده او ابراهیم علیه السلام ته روان شو. دا بیبي ورپسې شوه خو پوهې وه چې دلته خو په میلیونو انسان نشته او دا اوبه به سبا خلاصې شي او دا خوراک به سبا ختم شي نو زه به څه کوم؟ او دا په ما درنده راغی زمرې را باندې راغی غله رالل انسانان رالل دا به څه کېږي خدایه؟ دې دشت و بیابان چې په میلیونو انسان نشته او که دا باران شو نو زه به څه کوم؟ دلته خو ځمکه نشته چې ورننوځم مار شته لړم شته اوچ میدان تولی سره څوکم د شپې څه کم دی وده شم بړستن نشته ګلی شوه زه به په څه کې ځان پټوم؟ ابراهیم علیه السلام ته د الله حکم روان بی بی هاجره ورپسې پاسېده او ورته یې سړیه الی من تترکونه چاته م پرېږدې الله موږ چاته پرېږدې؟ و ابراهیم علیه السلام ډېر صابره و بړه ډېر زیات نرم و. الله وی ان ابراهیم لأواه حلیم ډېر صابره او حلیم صابره عقلمند تم وی او اواه هر وخت به الله ته زاري کوله آه به یې کوله او جړل به هتې روان دي دا ورپسې ده الله یې تاسو بوځي دا باب المروه چې کوم دی راځي دې طرف ته روانه ده روان دي نو دا ښځه ورته بیا وایي ای ابراهیمه تا ته ویم که نه لږ مخ راواړوه الی من تترکونه چاته مو پرېږدې دې غږ نه کوي که کوي خو جړا ورځي که شاته ګوري خو بچي ته کم ځای کتی شي او دغه یو نیازبین بچی دی بل شته هم نه حضرت اسحاق علیه السلام لا نه دی پیدا شوی. الله بیا ورپسې لاړه چې لاړه ورته بیا وایي ابراهیمه ما ته وګوره که نه غږ نه کوي غریب اخره کې دې د لمن نه کلک راونیوه چېرته ځي موږ چاته پرېږدی دې دشت کې وادن غیر ذي زرع چې پکې قابل کاش بوټ هېڅ نشته چاته مه پرېږدی
ښځه پوه شوه چې دی خو خبرې نه کوي خاوند پته لګي سړي ته وی الله امرک بهذا دا درته خدای ویلی دي پوه شوه ابراهیم علیه السلام دقسې سر وړکه ښځې فورا لمن پرېښوده اذن لا یضیعنا چې الله ویلی دي نو الله مومل دي موږ به نه ضایع کوي ایمان نه به مو ضایع کوي زه په مخه دی ښه نو ابراهیم علیه السلام چې هلته لاړ نو الله ته یې لاس اوچت کړ ګیله نه کوي مونږ خلک خو چې معمولي ډوډۍ کمه شي د خدای نه ګیلې شروع مونږ خلک خو چې معمولي د ځان نه لږ مالدار ووینو نو پس بیا مونږ ګیلې شروع کړو مونږ خلک خو چې لږ د ځان نه غوره ووینو او دا مونږ پکې څه کیو بیا مونږ ګیلې شروع کړو یو سړی جومات نه ووت او پرش او سپلی وشلېده چې وشلېده دا پونده د نور سره ولګېدله اوهو خدایه زه د جومات نه کوز شم مونځ دله کوم او زما دا حال دی بل موټر کې ګرځي زما دا حال دی خپه مې وسوځېده چې ویې کتل یو سړی د جومات ته را روان دی او د هغه غریب سپلی نشته شل دی په توخېدو را روان دی په توخېدو چې په توخېدو څنګه را روان دی وی الله زما توبه الله توبه زما خو پوټې خپل نور سره ولګېده د پرچ سره او چغې مې جوړې کړې خدای چې د خوار د کم ځای نه جومات ته را روان دی په توخېدو الله لا او پروام نشته معافي غواړم حضور پاک فرمایي نسخه درته ښیم نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه درته ښیم خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي د بل موټر ته ګوري خفه کېږي د بل مال ته ګوري خفه کېږي د بل بنګلې ته ګوري خفه کېږي د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ څه ټیک څه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره اوهو ما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته چې دا د کری کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کری وس نه کېږي نو بچي او ښځې پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي هغه ته وګوره ستا موټر نشته موټر سایکل شته شکر دی هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی د موټر سایکل وسې نه رسي د سایکل وسې نه رسي ستا دوه سترګې شته د هغه بل یوه ده هغه ته وګوره ستا یوه ده هغه نابینا ته وګوره هغه نابینا دی دې ته وګورې سترګې نشته خو لاسونه روغ دي پرتوغاښ ځان له تړلی شمه هغه روغ ته وګوره شل ته دې وګوري او مړه چې هر څه ناپوره شي که نه هر څه ناپوره شي نو چا ته به ګورو کافر ته به ګورو شکر د خدای ایمان دې راکړی دی شکر د خدای دې نه لوی نعمت شته ما ته بیګا یو ملګري د جرمني نه ټلیفون وکړو بیګا د عمر دو هلک دی د جرمني نه ما ته ټلیفون وکړو د جرمني نه او ممکن د ما ته وایي چې ستا د نیټ بیانونه پس د هرې جمعې په انټرنیټ موږ له راځي او موږ یې اورو د هرې جمعې بیان نو ممکن ده چې دا بیان به هغه واومري کیدای شي په الفاظو کې ما نه زیاتې کمې راشي خو ځکه د ټلیفون خبره وکله ما نه خبره هېرېږي دا عمر دو هلک دی زما د بچي د سکول ملګري پاتې شوی عامر یې نوم دی بیګیا راته په ټلیفون خبره وکړه وایي موږ په جرمني کې په یو یونیورسټۍ کې سبق وایو په لاره تیریږو کله کله په سیکل یو بوډۍ ښځه وه هلته کې دا خو ما ته پته د هغه زه خپله درته وسویم هلته کې دا بوډاګان چې که نه دا چې کم سړی بوډا شي یا ښځه بوډۍ شي نو بچي خو ته والو دي بچي خو بیا د ښځو شي نو هغه مور و پلار دپاره حکومت بعضې کوټې موټې جوړې کړي چې ته بعضې ځایونو کې نو هلته کې هغه مور و پلار یې په کوټو کې دیری حکومت والا څه پیتي میتي ورکوي او دا بچی په کال کې یو ورځ مدر ډے ورته وایي په هغه ورځ باندې دا بچی ولا چې تا خط ولیږي چې دا به خط ولا ولیږي یا څه معمولي پارسل ورته داسې پنځه شپږ ګولۍ ورته چنګمان ولیږي بس وي دا زموږ د مور پلار حق نور نه مور پیژني نه پلار پیژني دا ما ته پته ده داسې حالات هم په امریکا او په برطانیه کې شته داسې حالات چې ښځه خاوند په یو ښار کې اوسي مور او بچی په یو ښار کې اوسي یو ښار یو شهر کې مور او بچی او د دې مور او د بچی شل کال یو بل سره ملاقات نه کېږي بچی د ښځې دی بچی د عیش و عشرت دی اسلام خو موږ له زما قسم په خدای ډېر لوی برکت راکړی دی الله په خپل بنده ډېر مهربان نو دغه بوډۍ ښځې سره به موږ کله څه شی واخېسته زموږ تعلق ورسره جوړ تعلق ما سره کور والا هم دی نو موږ یو ځل کور ته ورسره لاړو د هغې پوټینۍ غوندې کوره کې
چې لاړو بوډۍ سره تعلق جوړ شو. اخره کې هغه عیسایانه وه، موږ ورته د ایمان دعوت ورکړو، مسلمانه شه. هغې ویل څنګه مسلمانه شم؟ زما خو پلار مور وروڼه بچي ټول عیسایان دي او اسلام خو ډېر ګران مذهب دی. نه ته مسلمانه شه. هغه اسلام صفت هم ورته وکړو، خدای د هغې له نرم کړو. موږ ووایې ورته چې ته عیسی علیه السلام منې، موږ یې منو. ته ورته د خدای زوی وې، موږ ورته پیغمبر وایو. او که موږ عیسی علیه السلام په حیث د پیغمبر ونه منو، خو بیا موږ هم کافران یو. موږ عیسی علیه السلام پیغمبر منو، خدای له نه بچي شته نه ښځه شته. او دغه رنګې رسول الله مبارک خیري پیغمبر منو، د هغه نه پس بل پیغمبر به نه راځي. دا زموږ عقیده ده. وی ښځې ته هم نصیحت وکړه، بوډۍ ته وی خدای د هغې له نرم کړه. ښځې وی به ډېره ښه زه مسلمانېږم، خو دا مسلماني خو ډېره ګرانه ده. نو موږ ورته رضانه وې چې یاره مسلماني ګرانه نه ده، بوډا له پکې ډېره اسانتیا ده او ته خو بوډۍ یې. خیر ښځې ته موږ نصیحت دعوت ورکړه، الله ښځه مسلمانه کړه. چې بوډۍ مسلمانه شوه، موږ ورته کلمه ووې، موږ ورته کلمه. نو ما ورته لا په ټلیفون مې د کلمې په مقصد هم پې کړه، وی یوه خو هم پوره پې کړه. کلمې شهادت یې وی ښه مزېداره. بیا مونځ چل خو نه ورته، د ما ښځې ول اودس وکړ، په مانځې ودروله. بیا وی چې دې پاسه به زه څه کومه؟ مونږ ورته وی چې که خیر مونږ بل ځله چوټي شي راځو، نو تاله به په جرمني کې د قرآن شریف ترجمه راوړو، جرمني ژبه کې، ځکه هغې له بغیر د جرمنۍ ژبې نه بل څه نه ورتل. ته به هغه ګورې ټرانسلیشن دی، ترجمه به ګورې. خیر دا مسلمانه شوه، کلمې ووې، اودس هم وله وکړه او مونږ ترې روان شو. چې بله هفته کې مونږ رالو، د بوډۍ معلومات هم اخیستل. وی خلکو چې بوډۍ خو مړه شوې ده. بوډۍ کله مړه ده؟ وی تېر اتوار بچي وله رالل او بچي ورسره ناستو ساتې لاړه، او موږ هم ورسره په دغه اتوار میلو شوي یو. زموږ د دعوت نه او د هغې د کلمې ویلو د ایمان نه 115 ګنټې پس غریبه مړه شوې ده. الله ړمې ما وی ګوره رسول الله مبارک فرمایي چې ډېر کله د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله وي. څومره؟ یو لیش. الله به د جنت او د انسان الله به داسې کار ته واخلي چې د جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي. او ډېر کله یو انسان دی د هغه او د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي. داسې کار به وشي چې د دوزخ نه به بچ شي او جنت ته به لاړ شي. نو ما ته هغې لږ هغه چې بنیادي خبره کوله، وی ښځې صرف ما ته او زما ښځې ته او هغې ته پته وه چې د مسلمان یم، بل چا ته پته نه وه. مونږ خو یې مونږ ول هفته پس راځو، خدمت به کوو. اخو غریبه 3 ګنټې پس مړه شوه. نو مې بیا نو هغه خو هلته کې نور کله به یې مړي د عیسایانو ښخول. اوس هلته یې نشي ښخولی، ځکه چې ښخوي نو قبر وله د حکومت نه په بیه لي. څوک د 20 کالو قبر والي په کری ځای د قبر، څوک د 100 کالو والي، هغه بلا پیسې دي، نو اوس یې سوځئ. نو یا ښځه ممکن د هغوی سوځولې ده او غیرې کله دریاب ته یا بوټي موټي ته یا به یې چېرته ښخې کړي، مونږ یې جنازې سره څه وکړو؟ مې جنازه بس پرېږده، بس خدای له رسېدلې ده. زما وروڼو زه پې خوشحاله شم او ممکن ده تاسو به هم پې خوشحاله شئ. نو د یو انسان چې کافر خدای بچ کړي او مؤمن شي، نو موږ پې خوشحالېږو که نه؟ نو موږ له خدای ایمان کله را کړی دی؟ موږ له رب کله ایمان را کړی دی؟ په دې به موږ نه خوشحالېږو؟ دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. موږ یې د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړي یو، د کافر مور او پلار نه یو پیدا. که موږ د کافر مور او پلار نه پیدا وې، موږ به نن دا کلمه شهادت نه وې، موږ به د خپل لوی رب دا لفظ دا نوم الله په دې ژبه نه وې، موږ به د دې ښکلي پیغمبر نوم په دې ژبه نه اخیسته. دا چې موږ د ښکلي پیغمبر نوم په ژبه الو، درود پې وایو، درود شریف، او دا د الله ذکر کوو، دا کلمه وایو. قسم په الله دا د خدای مهرباني ده. څومره خواري موږ سره مور او پلار په دې کې کړې ده، څومره خواري، څومره خواري. راته به الله للو للو وي، چې د کولو به څه به وي؟ د الله نوم الله وایا. کافر ته دا څوک وایي؟ کافر خپل بچي ته وایي ساري، تھینک یو، دا زده کا، ساري دا زده کا. موږ ته به څه وایي؟ الله زده کا، بسم الله زده کا. دا د خدای فضل او کرم. په ښه او بد کې به د الله شکر ادا کې. د ځان نه لاندې ته به ګورې، د ځان نه پورته به نه ګورې، د خدای شکر به ادا کې. او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره. په دین کې موږ د ځان نه لاندې ته ګورو، په دنیا کې بره ته ګورو، نو ټینشن جوړ دی. په دنیا کې لاندې وګوره، د خدای نعمت قدر بدله درشي. او په دین کې بره ته وګوره، مونږ دین کې لاندې ته وګوره. یا لکه
مونځ کوه که نه یا مړه پرون دی یو مونځ وکړه نو تا خو یو هم نه دی کړی که او که ښځې ته وی مونځ وکړه ما وکړه ماښام نه که نه ماسخوتن هم وکړه خور خو د یو هم نه دی کړی ما خو یو هم وکړه که نه لاندې ته ګوري لاندې ته نو په دین کې چا ته ګوره بره ته نو هغه چې څه کوي هغسې وکړه دا د الله پاک د رسول مبارک وینا ده زموږ په ایمان نو ابراهیم علیه السلام سونه وکړی بی بی سونه وکړی ده بچی سونه وګړی ده خو چې اخوا لږ مخکې لاړ او غر ته وخت او د دې خپل بچي نه سترګې بل طرف ته شوې نو څه وایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ای زما ربا د فریاد ځای بیا الله دی یعنی تکلیف راشي چاته چغه وو مونږه الله ته هسې م یېري په غاښ در راغلې بیا چغه وو ربنا ای زموږ ربا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع خدایا بچی مې په یو دش لق بیابان کې پرېښود ربنا لیقیموا الصلاة خدایا کہ تایت کی السنوی فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون دی ټکی لرازم سوی الله کې تایت کی یا خدای څوک ولا را ولا یوازې دي غریبانان دا به څه کوي یوازې او خدایا روزي ولا د میوو په شکل کې ورکا څه دپاره لعلهم یشکرون چې خدای ستا شکر ادا کړي شکر په دغه جون شکر په دغه دشت و بیابان شکر په ښه او بد دواړو کې به شکر د الله ادا کوې یو نوړی که چا درکړه یو نوړی وی الحمدلله یو بوټو به درته میلاو شوی وی الحمدلله زما قسم په خدای یو سړي راته خبره کوله جیل کې پروت و جیل کې او ما ته څه وایي یو به نه میلاوې نو چې ډېر د کافرو جیل کې وی چې ډېر زیات به تنګ شو او د تندې له لاسه به م چغې کړې نو زمونږ په مخ کې به په کاسه کې متیازې وکړه چې دا اوس کاسه کې او چې خفه کولو به نو قرآن شریف پې راواغېش د پاسه به پې ټوپونه ول او متیازې به پې کولې زمونږ د خفګان دپاره مونږ د خدای د کم نعمت شکر ادا جوس کې درته میلو دي شربت سکې درته میلو دی پاکې اوبه درته میلو دي څه به کوې ورسره هارون الرشید ته چا وی که داسې دی کې ګیر شو چې هېڅ درته نه میلاوېدل او د تندې مرې او څوک درته وایي چې دا نیمه بادشاهي راکړه یو ګیلاس اوبه در کوم ور به کې هغه وی بلکل چې د تندې مرم په بادشاهي څه کوم بلکل نیمه ورکوم وی ښه چې دا یو ګیلاس اوبې دله درکړې نیمه بادشاهي خو دې لاړه او بیا درته وایي هغې ادې ونښتې په مثانه کې لاندې نه وتې اوس بل یو درته وایي چې او ته به چغې وایي چې متیا دې نوځي او درته څوک وایي چې دا نیمه بادشاهي راکړه چې دا متیا دې د نه وباسم ور به کې چې مرم او چغې وم په بادشاه څه کومه وی پته ولګېده چې دا ټوله بادشاهي ستا د یو ګیلاس اوبو قیمت لري نیمه په دننه کېدو له یو نیم په وتلو کې دا د خدای نعمتونه دي چې موږ له الله راکوي الله څه چلو که جرهم قبیله راوسته او د ابراهیم علیه السلام د بیبي او د بچي سره دیره شوه او دی پکې لوی شو نو ابراهیم علیه السلام څه موده پس به راتله دی بچو خیال به یې اغېشته نو چې راغی او ابراهیم علیه السلام واده م کړی دی دروازې وواله نو ښځې ول اواز ورکړه څوک یې باباجي څوک یې وی زه خو یو سپین ګیري بوډا راغلی یم خاوند دې څه شو وی تلی دی ښکار کوي وی ښه وی جندم څنګه دی وی ډېر خراب ډېر بد حال دی ډېر د غربت ژوند او ډېر بد حال شروع دی وی چې خاوند دې راشي نو ورته به وایي چې بوډا سپین ګیري په داسې شکل راغلی او تا ته دا وصیت کوي چې دا درشل دې بدله کړه اسماعیل علیه السلام چې د ښکار نه راغی نو په اثارو پوی و وی ښځې څوک میلمه خو نو راغلی وی راغلی و یو میلمه و دا شکل و دا رنګ و داسې بوډا و داسې خبرې کولې او ښځې دا خو مې بابا دی دا خو ابراهیم و زما پلار وصیت خو یې درته نو کړی وی کړی دی وی څه وی درشل دی بدله کا تپوس یې درنه څه کړی و دا تپوس یې وکړه چې څه خوراک دی نو موږ وی چې بس خوراک خو نشته اوږې تږي یو وی درشل تی ما ته دا وصیت وکړه چې تا طلاقه کړمه زه پلار کړ بله یې وکړه چې بله یې وکړه څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی
دی بیا اتفاقا ښکار لتلی و دروازې والا ښځې ولا اواز ورکړه څوک یې یو میلمه راغلی ما خاوند یې څه شو ښکار لتلی ژوند هم څنګه دی الحمدلله ډېر مزېدار ډېر ښه شته څه خورئ غوښې د ښکار او بس زمزم غوندې قیمتي نعمت او د خدای عبادت کوو او ډېر ښکلی خاوند خدای را کړی دی او ډېر د خوشحالۍ ژوند ډېر د عزت ژوند د خدای ډېر شکر ګزار یو خاوند چې د راشي ورته وایي چې داسې یو بوډا سپین ږیره راغلی او درشل دې برقرار وساته خاوند اسماعیل علیه السلام راغی هم وروستو پیغمبر کېږي په نښو نښانو پېښ شو څوک خو نور راغلی یو بابا راغلی بوډا غوندې باباجي څه وی باباجي دران تپوس وکړه ژوند هم څه دی ما وی ډېر ښه شته غوښې د ښکار او زمزم غوندې قیمتي اوبه او ډېر ښه شته ژوند تېرېږي وصیت خو یې درته نو کړی څه وی وی درشل دې بلقرار وساته وی ښځې دا زما پلار و ابراهیم تا د خدای شکر ادا کا بل سپیرې نو ادا کړی نو ستا هغې متعلق اډر وکړه چې لر که دا ناشکره ستا متعلق اډر وکړه چې دا شکر ګزاره ده وی ساته ګوره د شکر برکت څه شو د شکر برکت اوس ګوره دغه ښځه چې دا ابراهیم علیه السلام ورته وی درشل دې پرېږده او دغه شکر ګزاره ښځه دا وروستو د رسول الله مبارک نیا جوړیږي اولاد کې خدای د دواړو جهانو مبارک سردار پیدا تلک امکم یا بنی ماء السما څنګه چې بیبي هاجره ده دقه رنګې دا ښځه ده دا شکر به ادا کړې ښه کې مو په بده کې ښه کې په بده کې به شکر ادا کړې وایي چې یو څپېړه چا درکړه شکر دی چې مړې نه کړم کنځل یې درته وکړله شکر دی چې ما نه دي کړې خوله د هغه خرابه شوه زما نه ده خرابه شوې بل یې درته ورسول شکر دی چې ما نه دي رسولی بل چاته ګناهګار دی شو ده خو نه شو یو سړی په لاره روان و چقړی وي او دی خوا یو جنټلمین و هغه خشته سپینې جامې او کوټ موټ چوغه موغه اچولې ده او ښځه ده ورسره کیړی ټقار وباسي دا غریب مسکین چې د پخپه په اوبو په ډنډ راله چې شړق شو هغې نه څاڅکي اوچت شو او د دغې جنټلمین د ښځې په جامو ور پرېوتل جنټلمین چې ښځې ته وکتل او دا خو واده له روانه یم او ښځه مې روانه ده او جامې څښا شوې څپېړه اوچته کو چې شړق شو دا مسکین یې وواو ښه مضبوط ړوند دی په سترګه زما د ښځې جامې دې څښا کړې په قلار ده په ټوپونو روانې غریب یو څپېړه وه ښځه هم خوشحاله شوه چې ځکه خیري باتور خو زما بدل واغېشت او زما په وجه سړی تکله دی څپېړه وویسته دو خبرې مو کړې دا مسکین فقیر چې خوا شو الحمدلله شکر دی چې ما ظلم ونه که هغه ظلم وکړو خدای حمد ته هغه ظلم زه ظالم نه یم هغه څپېړه راکړه زه سوچ دما خو زه ظالم نه شوم ظالم شو چې څه مخکې لاړ شي یو سړی د حلوا په دوکان ناست و حلوی دی سهار وختي اوس او باران دی لاندې خټې دي هغه وی چې خدای پاک لومبې هر څوک چې راغی نو یو جام پیب هم ورکوم او یو مزېداره حلوا به هم ورکوم دا مسکین پې ورغی دلته راشه فقیر مسکین وږې که نه راشه ښه مزېدار حلوی ورته پلیټ کې کېښوده جام پی هم ورکړ پی مو واله وغه حلوی مو خوړه چې یخوا شو نو په خړت خړت په خندا شو په خندا شو وی الله ناشنا قصې دي یو خوا څپېړې او بل خوا حلوا الله ناشنا قصې دي یو خوا واله او ټکول او څپېړې بل خوا حلوا او ښه ګرم پی خدای څه ناشنا خدایي دی دا د انسان عقل کې خو نه تېرېږي سړی چې کور ته لاړ او ښځی سینګ بوتله کور ته دې بره په وړو ته خطه او ناګنه ډق چې دغه دی نه راخطا شو چې ځمکې له راغې ساتې ووت ښځې وې خلکه خاوند مې په ځای پرېږدی نور غر کېږو دا هلته یو بوډا والی دی څپېړه استرا هله بوډا واپس کې دا د هغه وجه ده بل څه وجه نشي کېدی لوله تر کرکه راشي که نه سینګ بوډا دی په دې لاړ خلکو منډې منډې بوډی راواړو دا دې وي او دا دی ای بوډا بابا خاوند خو مې سر وخوړ مړ شو خو نور دوا وکړه خیره دې کړه زما خاوند ته موږ ته ونه کې وی نه ما خو خیره نه ده کړې نو دا خاوند مې چې مړ شو وی تا خو د زه ووالمه نو الله په ما خفه شو که نو زما سره د ده څپېړه دغه وه چې زما مخ ټیک ټاک دی خوږ نه دی او دغه د خدای څپېړه وه هغه له خدای خپله څپېړه ورکړه شکرګزار بنده د خدای دوست دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه انسان
چې هغه شکر گزار دی او صابر دی دا د خدای دوست دی. د خدای په نعمت به شکر ادا کوئ. په دې پېښور کې مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه ډېر نیک سړی تېر شوي، پروفیسر و په اسلامي کالج کې، او ډېر نیک و. د مولانا فقیر محمد صاحب بکا صاحب رحمت الله علیه خلیفه و. نو هغه په خپو باندې غریب معذور و، نو هر وخت به په اوږه خلکو ګرځو، په اوږه به ناست و ګرځو به. نو زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه یو ځل وی مولانا اشرف صاحب ته مې وی چې خلکو ته خدای خره اسونه مسخر کړي، په خرو په اسونو ګرځي، تا ته خدای انسانان مسخر کړي، د انسان په اوږو ګرځي. د خدای د نعمت به شکر ادا کوم، ناشکري به نه کوم. لږه ډوډۍ ده الحمدلله. ډېر خلک دي قسم په خدای ډوډۍ ورته پرتی تېرېږي نه، د دنیا ډوډۍ پرتی. زه یو ځل یو سړي بوتلم په دې یونیورسټي ټاون کې، او ما له ډوډۍ وکړه، زه خیر نوم فارغ خو وي خامخا به راځې. چې لاړم هغې غریب زما د مخې د علاقې علما راغوښتي وو، ډېر خلک یې راغوښتي وو، خالص زما د مخه. مې چېرې تا له ډوډۍ کوم پرې چې نور خلک هم دا مولیان هم در سره کښېني، او د هوټل نه ترکارۍ راوستې وې، غوښې مخې او قصې پسې غیر که دا دومره تکلیف دې ولې کو. نجیب په ما خو نن اختر دی چې کېناستو ډوډۍ ته، دلې د کور نه په پلیټ کې مهې راوړې، سپینې مهې او لږه ډوډۍ راوړه، هغې په مې نیمه کړه که څلورم باقي واپس کړه، لږ یې پرېښوده. ما ولې وایي ما خو دغه په ما بند دي، زما دغه خوراک نه پکې غوړي نه پکې مالګه وه، نه غوړي نه مالګه. مې ډوډۍ چې مې واخېسته هغه هم بې مالګې وه. وي دغه مې خوراک دی، مال ډېر د دنیا مال، لیکن خپله نشي خوړی. تعالی خدای 2 کجورې هم درکړي او د وربشو ډوډۍ هم درکړه او لږ شي هم دله درکړه، نو د الله شکر به ادا کې، حمد به وی او د الله شکر به وی، په دې الله خوشحالېږي. بیا زموږ د مسلمانانو شکر رښتیا وایي چې ته لا اله الا الله، د دې نه لوی نعمت بل شته؟ او چې په مانځو درېږي 2 رکعاته نفل وکړي او تندی دې ځمکې له لړ شي او خدای ته دې سر کېښوده، لږ سوچ ته وکړه چې الله ګورې سر مې د په ځمکه کېښود. زما قسم په خدای که د دې نه لوی نعمت ماته بل ښکاري. که د 2 رکعاتو نفلو نه او د شپې په نیمه کې چې ورته بیا ولګیا سر او وجاړې ورته، زما قسم په خدای که د تهجدو دا 2 رکعات او د هغې جړه، دا د وزارت عظما نه د ټولې دنیا د بادشاه نه قیمتي شی دی. بادشاه به ته خوشحالېږي، په دې رب خوشحالېږي. او چې ورته جاړې نو خاندي درته، ته ورته جاړه هغه درته خاندي، خوشحالېږي درته. دا نعمت نه دی؟ په هر کار به الحمدلله وایې ښه، د خدای نعمت چې کوم نعمت ته ګورې او د یادي او کوم نعمت استعمالې وی الحمدلله، او لږ به نه ګڼې د خدای لږ نعمت هم ډېر لوی شی. قانون دا دی که نه، که یو عام سړی چاله یو 20 روپۍ ورکړي ودني خوشحاله، خو چې یو لوی سړی ولې 20 روپۍ ورکړي نو په هغې ډېر خوشحاله. نو دا د لوی زیات نعمتونه دي، نو چې د الله د طرف نه دي موږ خدای که لږ دی خو ستا دی، موږ تا شکر ادا کوو، خدای شکر دی. په صحت روغ یو، که 2 د اوربشو ډوډۍ ده خو چې پرهیز خو مې ته نه دی کن، که د 5 پیسو مالګه ده خو خدای چې پرهیز خو مې ته نه دی کن. نو د خدای به د نعمت قدر کوو او د الله د نعمت شکر به ادا کوو، نو الله وعده کړې د خدای به زیاتی، او که شکر هم ادا نه کړه نو خدای به کمی.